د غزني له نظامي موزیم د ګرځندویانو لیدنه زیاته شوې. د غزني په نظامي موزیم کې د مجاهدینو په لاس تخریب شوي روسي او امریکایي پوځي وسایل، زغروال ټانکونه او ان الوتکې هم تر سترګو کېږي. اوس دغه تاریخي موزیم ته د بهرنیو او کورنیو ګرځندویانو تګ زیات شوی دی. د غزني ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ګرځندوی مدیر مزمل هوتک وایي د تیرو کلونو په نسبت څخه کال یاد موزیم ته د سیلانیانو په راتګ کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی او ډیری بهرني او داخلي ګرځندویان د یاد موزیم له آثارو سره د یادګاري انځورونو اخیستو ترڅنګ وایي افغانستان واقعا هم د امپراتوریو هدیره ده. کله چې په 1959 لمریز کال کې د سردار محمد داود خان پر واکمنۍ باندې کودتا وشوه، د شوروي اتحاد سرو لښکرو پر افغانستان باندې راوبلوسېدلې او پر افغانستان یې یرغل وکړ. د هغو په مقابل کې 7 ګوندونو مبارزه وکړله. هغو ته یې په 1971 لمریز کال کې ماتې ورکړه. کله چې د افغانستان پخواني مجاهدین واک ته ورسېدل، په غزني کې ځینې ټانګونه په یونوټ کې او په 14مه پیرخه کې او د غزني په فصلونو کې شاړو دښتو او غرونو کې پراته وو. په همدې حال کې له زابل ولایت څخه راغلي یوه ډله ځوانان وایي د یاد موزیم لیدل زموږ لپاره ډیر جالب او په زړه پورې وو. احساس کوم چې موږ باید په خپلو پلرونو او نیکونو ډیر زیات وویاړو. د دوی د سرښندنو او شهکاریو په پایله کې موږ ته ازادي او زرین تاریخ راپاتې شوی دی. موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې موږ په تیرو انقلابو کې داسې کسان لرلو چې مثلا موږ یې تر دغو جې راورسولو او دا کوم تاریخي اثار چې دا د موږ تاسې د پلرونو د لاسونو او د برکت و چې موږ یې تر دغه ځایه پورې راورسولو او نن موږ تاسې د تفریح په وجه باندې راوځو او ګورو چې دا هلته ایښي دي او موږ دا د موږ پلرونو قریبانو تر دې ځایه پورې رسولي. بالکل موږ ډېر خوښۍ احساس کوو چې په افغانستان کې که څه هم 3 وارې اشغال شوی ده او په 3 سره وارې باندې د موږ پلرونو په میړانه باندې اشغالګرو ځواکونو ته ماتې ورکړې ده. دا د موږ لپاره د ویاړ او افتخار ځای دی چې په افغانستان 3 وارې ستره امپراتوري ماتې کړې ده. حال داسې خارجیان په خپله وایي چې افغانستان د امپراتورۍ هدیره یادېږي. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنېدو سره د غزني نظامي موزیم ته د امریکا او ورسره ناټو غړو هیوادونو ګڼ شمېر ویجاړ شوي ټانکونه راوړل شول چې ورسره د دې موزیم تاریخي برم نور هم اوچت او ارزښتمن شو. حفیظ الله بریال، حریت نیوز، غزنی.